سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. یو ډېر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د اکوړه خټک یو اوسیدونکي ښځه چې د سرکاري سکول پرنسپل هم وه او 18 ګریډ افسره وه، هغه په ناران کې د کنهار دریا په غاړه باندې تصویرونه ویستل چې دغه سمندر کې په دغه دریا کې لاهو شوې ده او دغه سیند بېرحمه موجونو ځان سره وړې ده. قدرمنو ټول تفصیل تاسو ته درکوو، دغه ویډیو هم تاسو سره شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. دا واقعه پرون یا بله ورځ مخې ته راغلې ده چې ویل کېږي دغه د سکول پرنسپله چې کومه وه د دې چوټیانې وې او د انجویمنټ دپاره دا د کور نه بهر تلې وه خپلو بچو سره او د دغه سیند په غاړه باندې دې تصویرونه ویستل چې کله دا په دغه ګټ باندې یا کاڼي باندې کینی نو د هغه اړخ نه د سیند دا چپې دغه کاڼي په مخه کړي چې ورسره دغه ښځه پکې هم پرېوتې ده او دغه ماشومانو بیا د مدد دپاره ډېرې چغې وهلې، یعنې د دې چې کوم بچي خو هېچا هم دغلته موجودیت نه لرلو، نو په دې وجه باندې دغه ښځه مړه شوې ده. یقینا افسوسناک خبر دی، خو ټولو خلکو ته پکار دی چې کله هم د سمندر په غاړه باندې تصویرونه وباسي نو پکار ده چې دې سیزه ډېر زیات خیال وکړي.